زما عزتمندو نن درته د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکه او ډیره طاقتوره وظیفه ډیره کمالی او ډیره عظیم الشان وظیفه بیانوم د تجرباتو نه ثابته وظیفه زنن تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم د هر ناممکن حاجت لپاره چې د لوی نه لوی او ناممکنه حاجت ولی نوي الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره چې د الله رب العزت دوه خاص نمونه دي ان شاء الله تعالی ډیر خاص عمل دی د دې کمالات او د دې برکات به تاسو محسوس کړئ کله تاسو د رزق تنگسیاوي نو د رزق د فراخي د پاره د هر قسمه رکاوټ او د بندش د ختمېدلو د پاره د الله جل شانه د دوه عظیم الشان نمونه مبارکه او د خاص وظیفه دا اسانه وظیفه پر تاثیر وظیفه او د کمال قدرت نه ډکه وظیفه د خپل حاجتونو د پوره کېدلو لپاره په ژوند کې صرف یو پیر آزماو کوي د دې حیران کن فواید به تاسو محسوس کړئ زما عزتمندو دا دواړه اسماء مبارکه چې زنن تاسو ته د کوم اسماء مبارکه او د خاص وظیفه بیانوم هغه اسماء مبارکه یا قادر یا مقتدر یا قادر یا مقتدر دا دواړه اسماء مبارکه ډیر لوی پر تاثیر کمالات لري ځکه چې دا د رب کائنات نمونه دي دا د هغه ذات نمونه دي چې د تمام کائنات خالق او مالک رب دی زما عزتمندو په قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه ارشاد فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها زما عزتمندو د دې معنی او مطلب دا دی چې د الله جل شانه خشته نمونه دي هم دا الله جل شانه په دې خشته نمونه باندې تاسو راوبلئ مطلب دا چې د الله جل شانه ډېر ښکلي نمونه دي د دې اسماء مبارکه په ذریعه سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ لہذا زما عزتمندو د دې ډېر زیات ترغیب ورکړی شوی دی خو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دا زه چې تاسو ته کومه وظیفه ذکر کوم په حدیثو کې د دې تعداد ذکر نه دی په حدیثو کې د دې په باره کې نه دی راغلی چې یاره تاسو به دومره ځله دا وظیفه کوئ دومره ځله پکار ده دومره ځله به تاسو دا وظیفه کوئ خو لیکن زما عزتمندو دا وظیفه د اولیاء کرامو نه د علماء دین نه او بزرگان دین نه مشایخ او علماو نه منقول ده او هغوی په دې وظیفې باندې تجربات کړي دي او هغوی د دې لپاره څه خاص تعداد مقرر کړی دی دا علماء او بزرگان دین او صوفیاء کرامو دا وظایف کړي دي د هغوی حاجتونه په دې سره پوره شوي دي مشکلات ختم شوي دي او کارونه سم شوي دي او چې چاته هم دا وظایف ورکړي دي او هغه صحیح طریقې سره دا عمل کړی دی د هغوی هم الله جل شانه تمام حاجتونه پوره کړي دي زما عزتمندو دا مونږ چې کومه وظیفه کو د دې په ذریعه سره الله جل شانه سره زمونږ یو خاص تعلق جوړیږي د دې نه علاوه مونږ نور ذکر اذکار کو نوافل کو نو په دې سره د انسان په زړه کې د الله جل شانه یاد را پیدا کیږي بهر حال زما عزتمندو د دې وظیفه ډېر حیران کن کمالات دي د ستاسو په ژوند کې څه قسمه بندش وي رکاوټ وي که هغه بندش هغه په رشته کې وي په نکاح کې وي یا تاسو باندې ډیر زیات قرض دی تاسو د قرض د وجې نه پریشان یې یا تاسو امتحان دی پاغي کې کامیابی غواړئ د نوکرۍ د حصول لپاره هم تاسو د وظیفه او د عمل کولی شئ یا زما عزتمندو تاسو چرته انټرویو وي او تاسو دا غواړئ چې ماته په دې انټرویو کې کامیابی ملو شي نو د وظیفه او د عمل تاسو اپناو کړئ یا زما عزتمندو د ستاسو په زړه کې یو ناممکنه حاجت دی او هغه لا تر اوسه پورې نه دی پوره شوی نو دا عمل تاسو د پاره ډیر زیات مبارک عمل دی ضرور تاسو دا وکړئ به هر حال زما عزتمندو اوس زه تاسو ته د وظیفې مکمل ترتیب ذکر کوم او د هغې نه پس به بیا زه تاسو ته د وظیفې طریقه هم ذکر کوم زما عزتمندو ترتیب د دې وظیفې دا دی چې د دې دپاره څه خاص ورځ مقرر نشته نه د دې دپاره څه خاص ټایم مقرر شته دی بس صرف په داسې ټایم کې تاسو دا وظیفه وکئ چې ستاسو توجه او دیان برابر وي ستاسو ټول سوچ او فکر وظیفې طرف ته وي
بل دا زما عزتمندو چې دا وظیفه صرف د یوې ورځې وظیفه ده خو تاسو ته زما مشوره دا ده چې دا وظیفه تاسو اووه ورځو پورې جاري وساتئ تر کومې پورې چې د ستاسو حاجتونه نه وي پوره شوي او مشکلات او پریشانۍ مو نه وي ختمې شوي تر هغې پورې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ بله دا زما عزتمندو چې څه ټایم تاسو دا وظیفه کوئ نو چې د ستاسو څه مسله هم ده هغه به په ذهن کې حاضره ساتئ او بیا چې زما عزتمندو تاسو وظیفه مکمل کړه نو بیا به د الله جل شانه نه په اخلاص سره دعاګانې وغواړئ چې څه قسمه حاجت مو وي رب کائنات به درته پوره کوي اوس زما عزتمندو د وظیفې طریقه زه تاسو ته بیانوم خو د طریقې نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټالې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې لپاره چې ماله حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو کچری تاسو ما سره رابطه کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته واتس اپ نمبر ښکاریږي په دې باندې ما سره رابطه کولی شئ اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم زما عزتمندو د دې ترتیب او طریقې کار دا دی چې اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې د دې نه پس به بیا زما عزتمندو د الله جل شانه دا دو صفتی نمونه یا قادر یا مقتدر یا قادر یا مقتدر دا به 1000 مرتبه زر پیرې به تاسو دا ولولئ په آخره کې بیا 11 پیرې درود شریف ولولئ او د دې نه پس به د دعا د پر لاس پورته کوي د الله جل شانه او انتهایی عاجزۍ سره به دعاګانې وغواړي ستاسو څه مسله هم ده ان شاء الله تعالی د ورځو نه مخکې به الله جل شانه د ستاسو د حاجتونو پوره کړي وي او مشکلات او پریشانۍ به ختمې کړي وي لہذا زما عزتمندو دا خاص عمل په خپل باندې هم وکړي او د صدقه جاریه په نیت سره خپل ورونو دوستانو سره هم شیر کړي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه ډیره زیاته خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ د لوی الله په امان